لوړو زده کړو وزارت د کابل زون له شاوخوا 3000 علما کرامو څخه د عالمیې مرحلې اسنادو د ارزونې دویم پړاو ازموینه واخیسته. لوړو زده کړو وزارت په کابل پوهنتون کې د کابل زون هغو علما کرامو څخه د عالمیې مرحلې اسنادو ازموینه واخیسته چې د 1445 هجري قمري کال د شعبان میاشتې له ازموینې څخه پاتې وو او یا یې تر هغې وروسته د ازموینې ته نوملیکنه کړې وه. لا یاد د ازموینې څخه د لوړو زده کړو وزارت مشرتابه پلاوي د دینی جامعاتو او تخصصاتو لوی ریاست مسؤلینو د کابل والی او د کابل علماو شورا غړو جدي څارنه کوله. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین د ازموینې د څرنګوالي او روڼتیا په اړه وایي کله چې امتحاني پرچې جوړیږي، سوالونه جوړیږي، هغوی په ښه رازداري شکل باندې مشرانو مشایخو علما کرامو څخه سوالونه جوړیږي او بیا ترتیبیږي. یوه پرچه ځین جوړیږي چې پرچه مشتمله پر 10 سوالاتو ده. په تیره ورځ په ښه رازداري کې په خپله مطبعه کې مو پرچې را پرنټ او چاپ کړلې او بیا په لفافو او پاکټو کې واچول سولې. دلته د امتحان کې د شاملینو علما کرامو په مخ کې مو پرانیزدلې. نو په دې خاطر ټول علما کرامو ته د دې اطمینان او ډاډ ورکوم چې هیڅ ډول نقل او کوم داسې څه چې هغه دې د امتحان باندې یو شبهه وارده کړي څه نه دي راغلي. دغه ازموینې څخه وروسته کومې جوابي پرچې چې دي دا موږ ټول یې سره توحیدوو د هغو د کتلو لپاره چې هغو ته نمبرې ورکړي. علما کرام جید علما کرام موږ ورته راغواړو له ولایاتو څخه له هغو څخه کمیټې انتخابوو د هغو لپاره مصححین او ممیزین انتخابوو. په هغو پرچو باندې کار کوي. انشاءالله په 2 هفتو کې به د دغو پرچو تنظیم برابر شي. هغه علما کرام چې په دې ازموینه کې برخه لري او ګډون یې کړی ده د دې کامیابي معیار چې د 55 ده او کله چې د 55 څخه بالا په نتایجو کې د نمرې راسي د هغو علما کرامو لپاره موږ د ماستري سند ورکوو د عالمیې. دغه راز د ازموینې ګډونوالو لا یادې پروسې خوښي وښوده او د غوره تنظیماتو له امله یې د لوړو زده کړو وزارت له مسئولینو مننه وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا مولوی مطیع جواد باشنده ولایت پنجشیر امروز در امتحان دوره عالمیه شرکت کرده بودیم. دیگه سوالات علمی بود به طور شفاف عادلانه. دیگه صحنه امتحان بسیار جدی و دقیق بود. دیگه سوالات با جزئیاتش 20 سوال بود، سوالات علمی بود. باید علمای کرام کسایی که استعداد و توانایی لیاقتی داشته بود دیگه سوالات اگر حل میکردن واقعا لیاقت و شایستگی دوره ماستری را دارند. مفتی فضل رحیم ما د لغمان الینګار څخه ماشاءالله ډېر ښکلی امتحان و، منظم سوالونه او علمي سوالونه راغلي وو. دلته په داسې معنا آسان سوالونه نه، ښه سخت علمي سوالونه وو تر څو پرده کې هغه علما کرام چې واقعا د ماشټرۍ لیاقت لري له دې صحنې او عهدې څخه ووتلی شي. نور نگرانانو باقاعده خپل مسؤلیت اجرا کړی ده. نقل ته مثلا څوک نه دي پرېښي. سوالونو تشریحات یې مخکې نه کړي دي چې کوم ځای کې پیچیده مثلا مسایل و هغه واضح یې کړلې. نوم مې مولوي مرتضی شهاب دی. د دا پروسې څخه ډېر راضي او ډېر په ښه توګه په شفافه توګه باندې امتحان سرته ورسېدی او ټول مجاهدین علما کرام راغلي و دلې حاضر و. نو هم د دغه مراجعینو څخه دوی خوشحاله وه او موږ هم د دغه نګرانانو څخه ډېر خوشحاله وو چې ښه په شفاف او صحیح توګه باندې زموږ امتحاني شیبې سرته ورسېدې. نه خیانت و پکښې کې، نه نقل و پکښې کې، نه دوی د خاصه یو داسې بد اخلاقي وه چې هغه سړی ګوته ورته ونیسي. بیخي الحمدلله د ښه په اخلاقي شبکه پای ته سره ورسېدو. نوم د ما مولوي صاحب سعدالدین د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ د قلعه نصر اوسېدونکی. امارت اسلامي نه ډېر منندوی چې بیرون امنیتي تدابیر ډېر خوندور و او په صحنه د امتحان کې من الحمدلله چې ډېر خوندور شفاف چې کوم کسان دلته منتخب و چا پکې هغې نقل هم نه کوه، د موبایل و هم ټولېدل، هر څه انتظام بیخي صحنه ډېره خوندوره او ډېر په شفاف ډول امتحان وسو. د یادونې وړ ده چې په ازموینه کې بریالیو علما کرامو ته به د لوړو زده کړو وزارت له لوري د عالمیې مرحلې ماسټري معیاري اسناد ورکول کیږي.